خان کورنۍ هغه شپه هیڅ کله نه هېروي. شپه تیاره وه، اسمان له وریځو ډک و او د باد شور د کور چاپېره تاوېده. د کور دننه فضا عجیبه درنه وه، لکه څه ناڅاپي چې پېښېدونکي وي. حاجي کریم په ډراینګ روم کې ناست و خو آرام نه و. هغه وار په وار ساعت ته کتل او د دروازې خواته یې سترګې اړولې. ابو خان ترې وپوښتل چې څه خبره ده، خو هغه یوازې دومره وویل چې که سبا زه ژوندي نه وم نو سچ به لټوې. دا خبرې د ټولو په زړونو کې ویره واچوله. شپه 12 بجې شوې. ټول خپلو کوټو ته ولاړل، خو خوب د هیڅ سترګو ته نه راتلو. د ساعت ټک ټک غږ د کور په چوپتیا کې لا زیات اوریدل کېده. ناڅاپه یو زورور چیغې کور ولړزاوه. علي او ساره منډه کړه. امي خان په ویره پسې ولاړه شو او ابو خان تر ټولو مخکې ډراینګ روم ته ورسېده. حاجي کریم پر ځمکه پروت و. کپ مات شوی و او چای پر قالین خور شوی و. د هغه سترګې خلاصې وې خو سا نه و. امي خان وویل چې هی د زړې حمله وي، خو علي ولیدل چې د هغه په غاړه شین نښه ښکاره وه. دا طبیعي مرګ نه و، دا قتل و. پولیسو راوختلی شوې. انسپکټر ریاض راغی او د کور هره برخه یې وکتله. دروازه له دنه تړلې وه، کړکۍ هم بنده وه. هغه وویل قاتل له د باندې نه دی راغلی، قاتل دلته دننه و. دا خبره د ټولو لپاره لکه بم و. ساره وویل چې هغې د شپې ناوخته د قدمونو आवाज اوریدلی و. علي وویل چې د حاجي کریم او ابو خان ترمنځ بحث شوی و. خو ابو خان ټینګ ولاړ و او وویل چې بحث یوازې د یو زاړه ځمکې د قضیې په اړه و. انسپکټر د صحنې نه د بوټانو نشې ومندلې. دا نشې د شاهده وې. هغه ډرایور چې کلومه یې له کورنۍ سره کار کوه. شاهد لومړی هر څه رد کړل، خو کله چې پولیسو ثبوتونه وړاندې کړل هغه غلی شوه. وروسته یې اعتراف وکړ. هغه وویل چې کلونه وړاندې حاجي کلیم د دله پلار سره دوکه کړې وه. ځمکه یې ترې اخیستې وه او کورنۍ یې برباده کړې وه. هغه د انتقام لپاره راغلی وه. هغه شپه یې د اوبو په پلمه کوټې ته ننوت. له حاجي کریم سره یې شغړه وکړه او په غوسه کې د هغه غاړه ټینګه کړه. هغه نه پوهېده چې مرګ به رامنځته شي، خو ناوخته شوی و. کور چوپ شو. امي خان اوښکې تویولې. ماشومان ویریدلی وي. پولیس شاهد ته لاس تړون واچوه او له ځانه سره یې ووړ. خو کیسه دلته پای ته ونه رسېده. د حاجي کلیم بخس نه یوه دوسیه ومندله شوه. په هغې کې لیکلي وو چې هغه غوښتل خپله تېروتنه سمه کړي او حق بیرته ورکړي. انتقام د عدالت نه مخکې راغی او یو ژوند پای ته رسیده. ابو خان خپلو ماشومانو ته وویل چې غوسه او بدله هیڅ کله عدالت نشي کېدی. سچ که هر څو ناوخته هم راشي خو راځي. هغه شپه خان کورنۍ وپوهېده چې ژوند په یوه لحظه بدلیدی شي. کور بیرته آرام شو، خو د هغې شپې یاد به تل د دوی په زړونو کې ژوندي وي. دا وه د خان کورنۍ د 9مې برخې کیسه.